بسم الله الرحمن الرحیم. خرزو دی MCC لسمه ویډیو تم یعنی 13 ورځې مو تاسو یوزر اکاونټ سموي. نن راځو یعنی خبره دی فایل سیستم تاسو یعنی what is file system. file system څه ده موږ سره file system چې ده موږ سره ویل کیږي یعنی storage facility یعنی په کوم یو ځای کې چې مو تاسو یو څه کې خودلی شو یو څه چې ده استورولی شو هغه ځای ته چې ده موږ سره یعنی فایل سیستم سو یعنی پر اگزامپل دغه کوټه ونیس په دې کې چې ده موږ کولی شو چې اکثریت څیزونه چې ده پکې کېږدو یعنی سټوري کوو لکه څنګه چې موږ سره زموږ دغه جیبونه دي کولی شو چې پکې کارتونه او تذکرې او داسې نور څیزونه چې دی پکې سټور کړو خو موږ سره چې دی په کمپیوټر کې دغه فایل سیستم چې دی موږ سره یعنی زمونږ دغه ډرایوونو ته ویل کېږي یعنی زمونږ چې دغه څومره چې دغه ډرایوز دي دغه ډرایوز ته چې دی یعنی فایل سیستم سو خو فولډر او فایل ته چې دی فایل سیستم نه وي ځکه چې دغه فولډر او فایل چې مونږه سټور کوو نو خامخا چې دی په یوه ډرایو کې سټور کېږي یعنی په کوم ځای کې چې مو تاسو یوه څه کېښودلی شو هغه ځای ته چې دی فایل سیستم سو یعنی بیا هم درته وایم چې په کمپیوټر کې چې دی دغه ډرایوونو ته چې دی فایل سیستم سو مو تاسو ورته ډرایوز وایو که نه په اصلي کې چې دی د دې نوم چې دی موږ سره فایل سیستم یعنی فایل سیستم سی فایل سیستم ډي فایل سیستم ای و ETC وغیره یعنی که چېرته وغواړو چې موږ یوه ډرایو کریټ کړو میک کړو نو کله چې موږ پارټیشنز کوو چې پارټیشن هم چې دی ختم شي نو کله چې په دې ډي و ای باندې ډبل کلیک کوو نو دا موږ ته سایز نه ښیي چې پارټیشنز کې کله چې ور باندې ډبل کلیک کې نو تا نه چې دی فارمیټ اپشنز غواړي چې کله موږ فارمیټ باندې کلیک کوو نو هغې نه به چې دی زمونږ ډرایو یعنی موږ سره کریټ کېږي خو هلته چې دی زمونږ خیال نه وي هلته زمونږ دغه خیال چې دی نه وي الله دلته چې دی په وینډوز 7 کې دا ما خپله کانورټ کړه یعنی دلته چې دی ګوره موږ سره دغه وینډوز 7 چې څومره هم دي دا بای ډیفالټ ځان ته فایل سیسټم یعنی NTFS سلیکټ خو دلته فایل سیسټم موږ سره په دې 7 کې دوه دانې دي یو NTFS دی او بل چې دی FAT32 خو د 7 نه مخکې چې کوم وینډوګانې وو په هغې کې موږ سره چې دی FAT16 هم موجود و نو اوس یې وګوره چې دغه ډرایو زما چې دی NTFS ده دغه موضوع بس پراپرټیز ته ځم راځه دا موضوع یعنی دغه ډرایو باندې چې دی زه رایټ کلیک کوم پراپرټیز ته ځم کوم ډرایو مې د M او دغه ډرایو چې دی ما خپله چې دی اخواته کړی یعنی د NTFS نه 32 ته دلته وګوره چې په دې کې موږ سره ډېر فیسیلیټي شته خو په FAT32 کې موږ سره کوم فیسیلیټي دومره خاص نشته یعنی دلته وګوره چې په دې کې سیکورټي هم شته موږ کولی شو چې اوس دغه ډرایو په یو بل یوزر باندې چې دی بلاک کړو
خو په دې کې بیخي سکیورټي نشته ده. دلته وګوره موږ سره چې د کمپریشن شته ده، خو په دې کې چې د کوم کمپریشن پکې نشته. په دې کې موږ سره انکرپشن شته ده، خو په دې کې موږ سره کوم انکرپشن نشته. په دې کې موږ سره چې د ډسکوټا شته ده، خو په دې کې موږ سره ډسکوټا نشته. اوس راځو د درې وانو په هکله خبره کوو. فرست خبره چې ده د فیټ 16 که چیرته زه کوم یوه ډرایو د فیټ 16 په واسطه کریټ کوم، یعنې ما کومه فارمیټ کوم او جوړوم، نو کوم فیسیلیټي پکې شته؟ فیټ نه مطلب یعنې فال الوکیشن ټیبلز ته ویل کېږي. فرست ټایم انټروډکشن آن وینډوز ډاس. کله چې وینډوز ډاس راغلو، اولینی وینډوز هم ډاس، نو په هغې کې چې دی مونږ سره دغه فیټ 16 مونږ سره انټروډیوس شو. خو په کوم کال کې راغلو؟ په 1981 کې. میکزیمم پارټیشن سایز 2 GB. یعنی که چیرته مونږ کوم یوه ډرایو کریټ کوله او د فیټ 16 په واسطه هم فارمیټ کوله، نو هغه ډرایو که چیرته د 2 GB نه زیات سایز درلوده، نو هغه ډرایو مونږ سره چې دی نه کریټ کېده. د 2 نه چې دی کم کریټ کېده، خو د 2 نه زیات چې دی نه کریټ کېده. لکه اوس چې ما تاسو یوه ډرایو ته چې دی 40 GB 100 GB 200 GB ورکوم، هلته ما تاله وښودلم چې بای ډیفالټ NTFS سلیکټ وي. که چیرته مونږ 16 ورته واخلو، نو مونږ ته غټ وارننګ لیکي چې خفه نشي، د 2 GB نه زیات سایز ورکولی نشي. ولې؟ ځکه چې پخوا ټیمونو کې مونږ سره چې دی دغه کمپیوټر یا PTM 1 یا PTM 2 چې ډېر نه ډېر دغه هارډ ډسک سایز پیدا کېده بازار کې، د 6 GB نه چې دی زیات نه پیدا کېده. که چیرې ما غوښتل چې پارټیشنز وکړم، نو د 2 GB نه مې چې دی یوه ډرایو ته زیات سایز ورکولی نشو. ولې؟ ځکه چې هارډ ډسک هم کم. ولې؟ ځکه چې هغه ټیم کې دغه وینډوګانې چې دی مونږ سره اوس خو وینډوز 7 یا 15 GB یا 10 GB یا 8 GB اخلي، خو هغه ټیم کې چې دغه وینډوګانې و مونږ سره یا چې دی 200 MB GB نه یا 10 MB یا 300 MB سایز به درلود. نو هغې نه بعد چې دی مونږ سره یوز ان وینډوز، یعنې په کوم کوم وینډوګانې کې و، یو خو دا شو، بل 95 کې مو، بل لینکس کې مو، او بل چې دی یونکس کې مو. یعنې دغه 4 وینډوګانو کې چې دی مونږ سره فیټ 16 موجود. خو بل څه د مونږ سره ناٹ لوکل سکیورټي، یعنې په دې کې سکیورټي مونږ سره نو. یعنې چې دی مونږ کولی نشوه چې په چا باندې یوه ډرایو چې دی باندې کړو، بندول مندول پکې نو. که څومره ډرایوونه تا سره وو، هغه ډرایوونو ته چې دی هغه یوزر هم بدن نه کېدلی شوه او تم چې دی دن نه کېدلی شو. یعنې تا سره دومره فیسیلیټي نو چې په چا باندې کومه ډرایو ته بندول. اوس 32 کې هم ګوره نشته ده، 16 کې خو نو خو 32 کې هم پکې نشته. بل چې دی مونږ سره هغې نه بعد چې راغله فیټ 32 راغله، یعنې فال الوکیشن ټیبلز. فرست ټایم انټروډکشنز آن وینډوز 95. اوس خو مې ته 7 کې ویله چې هم NTFS و هم 32. نو کله چې وینډوز 95 راغله، په دې کې چې دی 16 خو وو، خو هغه مونږ سره څه شی شو؟ 32 دا هم انټروډیوس شو. بل شی مونږ سره میکزیمم پارټیشن سایز 2 GB. دا خو تاسو ټرای کولی هم شئ. یوه ډرایو د تیار موجود هم به چې 200 GB یا 10 GB، خو د 2 GB نه به د زیات وي. ورباندې رایټ کلیک کوو، فارمیټ کوو، 32 ورته سلیکټ کړه. نو دا په ژوند کې چې دی یوه ډرایو د 2 GB نه که چېرته زیات وي، نو هغه ډرایو تاسو کریټ کولی نشئ.
یعنی که چیرته تا پر اگزامپل یو ډرایو ته 40 جی بي ورکړی ولته تاسو لیکلی F32 نو دا موږ سره نه کریډ کېږي د 22 جی بي نه کم کریډ کېږي خو د 22 جی بي نه زیات نه کریډ کېږي بل شی موږ سره دا چې د نسبت د هغې نه 50% د څه شی و تیز او په کوم وینډوګانو کې دي موږ سره 98 2000 XP 7 Windows 8 Windows 10 غونډو کې دا موجود خو په دې کې موږ سره چې د لوکل سکیورټي نشته یعنی موږ کولای نشو چې یو یوزر باندې یو ډرایو څه وکړو په کوم کال کې راغله په 1990 نن سبا چې زمون خیال نوي او مونږ چې فارمیټ باندې کلیک کوو هغه غونډه خبره دی انټرفیس ایکس پی دوره خو تل نن سبا خو ټول دوره چې د 7 او د 8 او روم د 10 دوره دي او د پدې کې بای ډیفالت چې د خپل انټرفیس سلیکټ کړي یعنی نیو ټیکنالوژي فایل سیستم ته وایي یعنی فرست ټایم انټروډکشنز آن وینډوز 80 کله چې موږ سره سرور انټي راغله یعنی نیو ټیکنالوژي راغله نو په هغې کې موږ سره دا انټرفیس څه شو انټروډیوس خو په کوم کال کې په 1995 کې میکزیمم پارټیشن سایز 2 ټیرابایټ یعنی 2000 جی بي یو ډرایو ته موږ کولی شو چې 2000 جی بي څه وکړو بل شی موږ سره سپورټ د لوکل پالیسي یعنی خپل د وکتل چې په دې کې موږ سره پالیسي څه شی ده موجود خو په کوم وینډوګانو کې د 2000 سرور ایکس پی وستا 7 وینډوز 8 او وینډوز 10 او په ټولو کې موجود خو په دې کې موږ سره یو درې خبرې نور هم اضافه دي سکیورټي خو اضافه شو خو درې خبرې نور اضافه شو یعنی یو کمپریشن راغله بل انکرپشن راغله او بل چې ده ډیسکوډ چې دغه درې خبرې چې دي موږ سره چې ده نه په 16 کې موجود او نه چې ده په 32 مشکل خو نشته زوس خبره کو څنګه چې ده فی 32 مونږ انټرفیس ته چینج کولی شو یعنی خبره چې ده مو تاسو د 16 32 او انټرفیس په پاکله خبرې کول یعنی داسې فکر وکړه چې یو غریب کورنۍ ده ډېر غریب کورنۍ ده هغه 16 ونیس کوم سکیورټي ګارډ ځان ته لګولی شي که چېرته مونږ خبره چې ده د یو میډم انسان وکړو چې شپه ورځ بس پیدا کوي ورومه چې ده یو اندازه ډېر نه که چېرته هغه چې مونږ فکر وکړو نو هغه هم ځان ته سکیورټي ګارډ اخیستی نه شي دروازې ته ودرولی نه شي که چېرته مونږ خبره د انټرفیس وکړو لکه دغه څومره چې مونږ سره پیسهداره خلک نو دې ته ګوره مونږ سره سکیورټي ګارډ لري مونږ سره یعنی په خپل ګیټ باندې چې دی کولی شي چې یو ګارډ ودري نو اوس راځو خبره چې دی د کنورټ کولو ته ځو یعنی څنګه کولی شي چې فیل 32 انټرفیس ته چینج خو ګمان کوم چې ستاسو ډرایوونه چې دی فیل 32 نشته دی ټول انټرفیس یو طریقه خو موږ سره داسې طریقه ده چې راشه ور باندې کلیک کا فارمیټ ته راشه فارمیټ نه بعد 32 ده او داسې څه سره کې انټرفیس سٹار خو ډاکومنټس د ځای کېږي کنورټ کېږي خو ډاکومنټس کېږي ځای کېږي خو کچیر ته ته وایي چې نه ډاکومنټس مې ضایع نشي صرف فایل سیستم چینج وینډو بټن ته لاړ شه سیم ډي ته لاړ شه سیم ډي باندې رائټ کلیک کا او رن از ا ایڈمنسټریټرز همیشه چې سیم ډي کولاوي نو رن از ا ایڈمنسټریټرز او دلی ورته ولیکه چې کنورټ سپیس ډایرکټ باندې معلوم وي لکه ایمونس ډبل ډاټ سپیس فارورډ سلیش اف اس یا د فایل سیستمز ډبل ډاټ ستا ان ټي اف اس
یعنی کانورټ که زما ایم ډرایو داغه فایل سیستم خو څه شی ته ایم already ها دا ال دی مال چې د ایم دی طریقه باندې پوه شو یعنی څه به وشي یو 15 سکند یا 3 سکند نیسي خو کمپیوټر د یو ځل ریسټارټ کېږي که اوس یې ال ووخو نو بیا کمپیوټر سټارټ کېږي ویډیو هم د لاسه مهم طریقه کار کوي یعنی د دې طریقه که چېرته ته ځې او غواړې چې کانوار دې کړې نه د ډاکومنټ ذمهوار دی زه خپله یم چې یعنی هېڅ ډاکومنټس د نه خرابېږي صرف فایل سیسټم چینج کېږي خو که چېرته هغه بل طریقه باندې ځې نو بیا د ډاکومنټ ذمهوار خپله یم مشکل خو نشته زه دې نه بعد یو یوزر مونږ سره شته په نامه د ماما پاسورډ څه شی دی خدای ته معلوم دی خو نیټ سپیس یوزر ماما سپیس شیف 1 2 3 1 2 3 اول یوزر جوړ کړم زه چې یم اوس رصاف یوزر کې اول به ته یوزر جوړه بیا به سکیورټي لګې که په خپل ځان دې ولګول نو ذمهوار دې زه نه یم چې داسې ستا د فکر وي اول یوزر سی ام ډي د لارې نه جوړ کړه پاسورډ ماسورډ ورته ورکړی نه ورکړی هسې وشي خپل کار دی خو اول یوزر جوړ بیا راشه سکیورټي باندې که په ځان دې ولګول بیا هم درته وایم ویډیو هم روان دی چې زه ذمهوار دی نه یم یوزر مې جوړ کو ماما په نامه زه غواړم چې دغه ډرایو پر باندې په چا باندې په ماما باندې خو ډرایو دی چې دی باید چې دی انټي اف اس اوس ځکه چې 32 کې سکیورټي نه لار به چې چېرته سکیورټي سته سکیورټي نه بعد چې دی لار به چې ایډیټ سته ایډیټ نه بعد پام کوه چې دلته کوم کار ونه کړي دلته کوم کار ونه کړي داسې نه چې ادمانسټریټر سلیک کړي او ډایټي نه کړي دلته ستاسې کار نشته لار به چې ایډ سته ایډ نه بعد ایډوانس نه بعد فاینانس او امپرس کو یعنی ماما یوزر پیدا کو او بیا غې نه بعد اوکې کو او بیا اوکې کو اوس دا پابندي مونږ په چا لګو په ماما باندې ګوره بیا مې مثال کو ماما او را به چې چېرته ډیناسته او اپلای به یې اپلای نه بعد بیا به اوکې خیال دی وي چې ما په ماما ولګوم اوکې به یې او بیا اوکې به یې ما ته خو هماغسې اوپن کېږي خو چې کله ماما یوزر لاګین کو نو په هغې باندې دا ډرایوونه څه شی شو یعنې بند شو مشکل ورشي زه دې نه بعد چې دی ډسکوټاپ الوز وټ از ډسکوټاپ یعنی ګوره که زه لاګین کېږم په دې کمپیوټر کې نو زما د ډرایوونو چې څومره سایز دي دا ورو مې ټول ماته شو کېږي که پارټیشن دی کوي څومره د سایز ورکړی ټول درته شو کېږي که ماما یوزر هم زه راشم دلته لاګین یې کړم نو د ډرایوونو مې چې څومره سایز دی ورو مې چې دی هغې نه هم چې دی شو کېږي کاپي پیسټ هر څه کولی شي یعنې دلته چې دی ما سره په هاسټل کې یوه کس اوسېږي هغې سره چې دی لپټاپ نشته غریب د خدای وای آیا زه کولی شم چې ستا لپټاپ یوز کړم زه خو خپل یوزر ورته نه ورکوم چې دغه یوزر دی دا شی ورته نه ورکوم ځکه چې هغه د یو ورځ خبره نه کوي د ټول 4 کاله زما خبرې کوي نو زه راځم دې دپاره چې دا یوزر سکریټ کوم څه په نامه ماما په نامه کریټ مې کوم که ماما م راځي لاګین کېږي زما د ډرایوونو چې څومره سایز د هغې له هم شو کېږي ما ته هم شو کېږي هغې له هم شو کېږي زه وایم چې نه دا ماما څه چل کوي اوس هر ورځ فلمونه راوړي او ډرایوونو کې اچوي هسې پسې ډک کړي خو ورته ویلی هم نه شم که چې چېرې یعنې ما اچوه بیا خو خفه کېږي موږ سره ماماګان خو ټول دلګان دي زر خفه کېږي صحیح نو زه راځم په دې باندې یوه بل کار کوم یعنې د سکوټا ور باندې لګوم زه ورته وایم کمپیوټر ته که زه لاګین کېږم نو څومره چې ډرایو سایز دیم دا سایز ماته وښایه
که ماما لاګین شي نو د ډرایو سایز فار ایگزامپل څو دی 20 GB ونیس نو هغې له د څو وښایه 10 MB هغې له چې دی دا پته هم نه لګېږي چې د ډرایو چې دی 20 GB دی که 10 MB دي دلته د آخري سایز ورته څه راځي 20 MB وارننګ هم ورته سیټ کوو 8 MB چې کله د 8 MB ډاکومنټس واچوي نو دې له به وارننګ ورکوي چې بس ده هغې له چې دی دا پته هم نه لګېږي چې آیا د دې ډرایو سایز اوریجنل رښتیا څومره دي هغې له به دا پته لګېږي چې د دې ډرایو سایز چې دی همدغه 10 MB ځکه چې دا یې مخنیوی لاره دی بل طریقه یې نشته ډسکوټا یعنی په یو یوزر باندې سایز کمولو ته ویل کېږي ډسکوټاس یو چې دی صاف کوټا دی بل چې دی هارډ کوټا دی صاف کوټا چې د دې ډرایبونو څومره سایز دی ما ته مخایه هغې له مخایه دی له چې دی صاف کوټا وي هارډ کوټا شی له موږ سره کله چې زه ور باندې کمې کم په چا باندې یوه ډرایب سایز یعنې دی له چې دی هارډ کوټاس یو چې دی لوکل کوټا دی بل چې دی نیټورک کوټا دی لوکل کوټا چې په خپل کمپیوټر په یوزر ولګي نیټورک کوټا چې بیا د دې ځای نه په بل کمپیوټر په یوزر ولګي هغه بادي خبره ده زه د کوټا په لوري ځو فار ایگزامپل دغه بل ډرایبونس خو هر ډرایب باندې تاسو جدا جدا لګوئ داسې نه کېږي چې ټول سلیکو په ټول یو طریقه هر باندې جدا جدا بلد او ډرایب د باید څه شی وي رائټ کلیک وکړه برابري ته لاړ شي ګوره انټي اف اس او لار به چې چېرته کوټاس کوټا نه بعد شو کوټاس شو کوټا نه بعد چې د انیبل کوټا مینجمنټس دغه کوټا ماته انیبل بل سره موږ سره ډینه ډیسک سپیس 2 یوزر اسکلود د کوټا لیمټس زیاتره قمقلان دا نه لګي چې کله نه لګي ورومه یوزر ته مخکې چې د یوزر سلیکي یوزر سلیکي چې بیا کله ماما کې لاګین شي وای ولا دا خو نه لګو ونه لګي د استاد غلط ویل ته چې دا ډینه ونه لګي ډینه نه مطلب بندولز نو خامخا چې د کار نه نو ډینه همیشه ولګو بل شله موږ سره زیاتره خلک راځي دلته سایز اچي چې لاس ام بي او لاس کی بي او لاس جی بي او لاس که دلته د سایز واچوله نو دا چې دی ستا په خپله یوزر لګول کېږي که په خپل ځان باندې خپله چک لګې نو بیا سایز واچوه دلته که ځان سره د کار نشته نو دا هم داسې ډوناټ یې پرېږده خلک مه چېره ورسره اوزدای خنزیر هم شو شاف کوم کار نه کې بیخي کار نه دی هین شوی دا مطلب زه پروا نه کوم وشو خاص شی بواله بیا هغې نه بعد چې دی کوټا انټریس ته ځو بیا چې دی کوټا ته ځو بیا نیو کوټا ته ځو په چا باندې لګو ماما یوزر نیم که لیکلی نشي ایڈوانس فاین ناو او دلته هم راغلی شي ماما یو خبره ده بچی یا هغه څه یا دغه څه اوکې اوکې نه بعد چې دی دا کوټا اوس په چا لګېږي ماما باندې څومره سایز ورته ورکوم کوم یو چې د خوښه راځي وارننګ پاتې کېږي داسې نه چې وارننګ چې دی ورومه شل کیبي ونه لګي چې بیا وارننګ ورته نه ځي آخري سایز یې 10 کیبي شو د 10 کیبي نه زیات ډاکومنټس اچولی نشي وارننګ چې ورته ورکوي څومره ورکوي په 8 کیبي اوکې اوکې نه بعد بند کړي اوس راشه دغه دوه چیکونه ولګوه کوم چې 10 کیبي مې ورکو پام کو چې د 10 کیبي نه مخکې لاړ نشي کوم 8 کیبي مې چې وارننګ ته ورکو پام کوه خامخا ورته څه وکړه وارننګ اپلای
اوکې انش خو فکر دی وی چې ګوره په ما نه دی لګېدلی ښه ګوره چې یو ریفرش هم درته وکړم په ما نه دی لګېدلی دا په چا ولګېده ما بس دی استاد که په خپل ځان یې ولګي بېرته نه شي جوړولی ولې لرې کولی شي که چېرته واپس دا ټول شیان ختمې که نه دلته راشه لکه دلې پراپټیز ته کوټاز ته شو کوټاز ته دا چک صرف خواته که اوکې صحیح که سیکوریټي هم ختمه مامانه چې دی رایټ کلیک پراپټي سیکوریټي ایډیټ او دلته ماما یوزر دی شته دی شته دی که نه ماما چې بل څه ډیلیټ نه کې او څه باندې کلیک کا